अपनी पसंदीदा वीडियोस के लिए हमारे चैनल चश्मान मुसाखिल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके साथ साथ कमेंट्स में अपने कीमती मशवरों से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलें। دا بلډینګ ښکاري نو د هالیوډ یو فلم دی 2012 هغې کې د دې خبرې وضاحت شوی دی چې کله قیامت شي نو د روم نه به شروع کېږي او د دې ځای نه به شروع کېږي نو بیا به دا ښار وړاندې دا د روم سنټر دی دا څومره خلک چې دي دا ټول دلته ټورست دا ټول ټورست راځي دنیا د هر یو ملک نه روم چې دی نو دا پوره دنیا کې په 11 نمبر باندې موست ویزیټډ سیټي یادېږي او په یورپ کې په 4 نمبر باندې یادېږي دې قلعه ته به مینه وځو خپل کتونکي چې څو ځای دي نو ځان سره به وګورو صحیح دلته هغه نیویر نایټ چې مناویږي دلته کې هغه ټایم وغیره لیکلي وي موسم رانه بدلیږي مونږ دا د ستر چرچ دی د رڼا نه وتلو سروره چونکې موږ خپل کتونکي نور هم ځان سره بره بوتلی وی خو نن چونکې کرسمس ده د دوی د اختر ورځ ده خو دغه یې بند کړي دي ګېټونه موږ د چرچ سره نه وتو راځئ چې مخکې لاړ شو برچت ته ولونیسه څومره کار پکې شوی دی په دې باندې به دوی څومره خرچه کړي یو دا ډېر زیات مخکې جوړ شوی دی 100 کاله مخکې چې هغه وخت کې خلکو سره دومره اوزار نه چې مثال ماشینرۍ وغیره په دې باندې دا غټ غټ بلاکونه یا دا راخېجولې وي زه خو هغه خلکو ته حیران یم راځئ د پادري سره به ملاو نه پادري سره مه ملاوېږه هسې نه چې واجړئ ځان طرف ته دا مونږ په چرچ کې ولاړو او د دوی مقدس ځای دی دوی عبادتګاه ده ډېر لوی چرچ دی د روم راځئ مخکې اوس ما ته پته هم نشته چشمان روډ په دې کې ویډیوز وغیره جوړول الاؤډ دي که نه ځکه ټولو خلکو دې څه لیکل کوي دا وګوره دا څومره ښایسته یې جوړ کړی دی دې طرف ته که تاسو فرض وګورئ نو د عبادت ټایم خو اوس نه دی مطلب تاسو وګورئ چې څونه کسانو د ناستې د عبادت کولو ځای دی
پوره کوشش دا دی چې تاسو سره هغه مناظر هغه څه شیر کو کوم ته چې ستاسو رسېدل ګران دي کوم ته چې ستاسو رسد ګران دی نو ښه د عیسایانو په عقیده باندې د بیبي مریم د عیسی علیه السلام او د هغه ځای هغې چې څه عقیده ده او څه سوچ دی څه نظریه ده په هغه حواله باندې تصویرونه دې دغه کړي دي دا چرچ دی دا ابۍ او بله ابۍ ناسته دا ما خیال څه چاینیز دي او د شمع بلی او د خپل عبادت او د زړه د سکون لپاره خپل لغه کوي ښه جناب علي ځو ښه دې خوا وګوره چشمان روډ دا زمونږ چشمان روډ دی په روم کې ګرځي او دا یو ډېر تاریخي ښار دی او دغه مخامخ کولسیو دی بیگ ته خیال کوه دا وخت موږ د روم په ښار کې ګرځو او دلته موږ راغلي یو ملګري سره او دا تاسو سره شیر کول غواړم په ګڼ تعداد کې چونکې باران شروع شو نو ګڼه ګوڼه لږه کمه شوله او دا افسر روډ دی هلکه زما د کیمرې په دې سترګه باندې هم څه څاڅکي راغلي دي دا ټورسټ تقریبا راغلل نور رالل او چاینیز دي زما په خیال داسې سیده به دې روډ به موږ ورځو فلمینیا ته دا ګاډی چې کوم طرف ته لاړی نه دا سیده روډ چې دی ګاډی هم کېدای شي په دې لاړ شي یا دغه ځای رایټ والي دا چونکې کرسمس دی نن د کرسمس ورځ ده 25 دسمبر دی 2014 او نن زمونږ د بابای قوم قائد اعظم محمد علي جناح د زیږون ورځ هم ده او نن د دوی د کرسمس د اختر ورځ هم ده راځه چشمان روډ چې دی بلډینګ ته دننه لاړ شو بلډینګ ته دننه ننوځو خپل کتونکي هم راسره بولو د بره نه بیا پوره روم ښار ښکاري صحیح مهرباني ښه جناب اوس موږ دې طرف ته خیږو او افسر روډ وایي چې خامخا خیږو نو چې د روم ننداره موږ تاسو ته د برې نه وکړو که څنګه افسره اواز مې نه راوځي ستړی شوم دغلته لږ ودرېږه خیر ودرېږه دا ډېر اوچت دی اوس کېدم اواز مې نه راځي ښه نور هم بره خیږو ښه کتونکي نور هم بره خیږو دې بلډینګ ته چې بره وخیږو په کومو علاقو کې چې موږ وګرځېدو هغه ټولې د دې نه ښکاري د بره نه پوره روم ښکاري او د روم ته یو ډېره ښکلې نظاره ښکاري